یو ورځ به راشي په خبر کې شوربه وي دا په ټول بازار کې چې ولک وجلې ځان دی د لاسه د چشماټو دی هغه چشماټو روان دی بخیر علي بخیر سلام علیکم څنګه چشماټو هم څه دعوه یاره په اخبار کې یو بیان راغلی خو مړه داړه مې پرې خوشحاله شو وای څنګه دا دې وګوره که نه دا دی پکې څه لیکلي دي خو دې بي خو نه باسه مسلمان اخبار دې مې ملټنې ولې یا ټکې پکې دې ورته دی که دا دی لسو لکو روپو ځمکه په 1 لک روپۍ باندې یاره مننه چې چشماټو راپاڅه شه د چا رخصته په یو ټک باندې به 9 لکه روپۍ ګټي ساده ګلو داسې کار د مسلمانه دېګه خو نمبر ورکړی پوه شو که نه وایي راشئ سنهري موقع ده او وایي ځان چې کوم دی د 10 لکو په پلاټ چې کوم دی په 1 لک روپۍ والې راکړه اخبار دا خو خزانه ده دا زه تا نه چېرته در کومه خبره وایه که مسلمانه نن سبا خو دا داسې چل نه ته مالې نمبر راکړه چې زه سړي ته ټلیفون وکړم او ته کور ته ځه او زه درپسې درځم نو پیسې مې هسې تیاره کړه چې لاړ شو چې پلاټ دله والم بس د نیکۍ کار کې تادي پکار دی اوس دا د نیکۍ کار دی قسم نه چې هغه دومره په اخبار کې ورکړي دي زه ورته رنګ کوم ته ځه زه د داجي نه پیسې راکړم هلو سلام علیکم جی سلام علیکم اخبار کې مې جي اشتخار ورکړی واورې که نه چې هغه پلاټ دی نو زما د تره زوی دی که نه هغه پلاټ اخلي مسلمانه خو همداسې کار دی پېښ وکړه نه چې وایم ما زه پکې څه کمیشن دغه که ما سره ډېر ګاهکونه دي اورې که نه وایم ټول پلاټونه نه خرڅوم خو د تره دې زوی که راله کمیشن راکړه پېښ وکړه وایم ځې درولم او و درلو ښه او سلام علیکم مسلمانه د دې نه نور ښه بزنس شته خو د یو پلاټ 1 لاک نه کمیشن پکې اله وایم بل پلاټ په بل خرڅوه وایم کمیشن پکې اخله دا جمعه ستام پکې کار وشو اورې که نه زه چې ساده ګل پیسې اوس ریډي کړي او هله بچي وایم داسې څه دا واخله دغه ګاډي پته نه چې څه ټایم به ځي او د موسم هم پته نه لګي باران نه خراب دی که قیمتي لګي دا پې خواله که ادا پته نه لګي چې دې ساده ګل نه به مې هم څه جوړېږي نه د کار شو او نه د اوس ګاډ شو سلام علیکم وعلیکم السلام کی طبیعت دې ښه السلام علیکم کاریګر څنګه صرف لرګي راچلوئ نور څه کار روزګار هم نشته جوړو بس دلته ولاړې داسې کار وکړه چې هغه ریډه خو صحیح ده میرنګان یې ټیک دي او سنډه دوبک دي نو ښه چې کله پارېږه لکۍ نه ولې ټقې باسه ځه شابه هله داجي دې خوا راشه موږ خپل ماشي خپله خبره کوو داجي سم خوړلې ما به هغه هلک باندې کوم دا لرګي پټولو تا څه ته ولېږو کورنۍ خبرې کوو که نه موږ خپل منځ کې څه وې داجي په اخبار کې بیان راغلی دی نو په اخبار کې خو بیانونه راځي خامخا که نه خو دا لازم چې بیان څه دی دا چانس دی که نه داجي زه خو په لیکنو نه پوهېږم بل چا راته په لاره کې وویل خو هغه پلاټونه ځای په ځای خرڅېږي که نه د 10 لکو روپو پلاټ دی په 1 لک روپۍ معنې ورکوي او مالک یې بار بیل ته روان دی بس خرڅوي د 10 لکو روپو پلاټ په 1 لک روپۍ بس په یو ټک کې به 9 لکه روپۍ ګټي داجي او دا په ګلاسه کې چې یو 2-3 میاشتې دې ایسار کړه که نه نو بیا به لکونه روپۍ کوي لکونه ستا خبره بچې په ګول بدله خو ما سره پیسې نشته دا کچل داجي په تا کې تا سره هر وخت پیسې نه نو سره خوړلې ګاډي خو لا نه دی ورته که نه لرګي نه دی ولې او نو داجي خیر دی 1 لک روپۍ راکړه یو پلاټ بدلوالمه د چا د قسته نو د کوم ځای نه یې درکړمه داجي ډېره خیر دی چې چل وکړه که نه چې په ورځ خرڅې 10 لکه روپۍ کوي په یو ټک باندې 9 لکه روپۍ پاتې کېږي ولې په کور کې چې هغه بکس کې څه پراته دي هغې کې خو بنګلي دي بچې او خو ما ستا واده نه ایښي دي واده سره به بیا ګورو داجي اوس اوس دا موقع ده نه خلک ګټه کوي واده نه کوي هڅه صحیح ده بس راځه چې راځه کمایه بس راځه کالي به بیا ساسو داجي ماته داجي ویل په پیسو باندې به لاس کېدي مسلمانه وایم کجې کېږي که نه وایم تېز راځه پلاټ به نه بل څوک والي تیارې غلي څه لاپتې بیا به څه کوې بس تادي خو پکې پکار ده ځکه چې یو ډز او 9 لکه روپۍ ډېره مننه چشماټو چانسونه ګوري وایم سمجه که نه خبره ولې نه پوهېږي مسلمانه وایم اتیس شه ټوله اړې موړې مې په جیب کې پرته ده چشماټو دا چې راته لاس مې کېد په دې اخبار څه
شپږ ورځې شو چې ما په دې کې اشتغال وکړی دی اوس پورې یو ګاک رانه دی مشر سلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم څنګه یې خیر دې کېده پر کرسۍ نه بس کینونه ټیم راځه نشته مسلمانه زه هغه ما تاسو چې ما په ټلیفون باندې خبره کړه دا ما تر زوی کنه اخبار کې استخاد کتلې مې پلاټ وته د سټیک خای اورې کنه خدا تر زوی دی او بس نور خو په ټلیفون پې کړې کنه ما وی چې خوش قسمت ستا په تندي کې د ازمري ویښته دی چشماټو چې اوس چې د پوزې د ټټو تا ته به ما وایي چې زما په تندي کې د ازمري ویښته دی تا به ویل نه دا د ګیدړ چینګۍ ده پکې ستا په تندي کې د ګیدړ ویښته دی مسلمانه نو ویښته کو د ګیدړ دی او کو د ازمري دی خو دواړه ځناور دي که نه خیر دی د ازمرۍ پکې لیکه دی خیر زه دا خبر پرېږده دا څه کار دی په تا زما څه زړه خفه کېږي حاجي مهرباني دا سترګې مې داسې زیړ زیړې کېږي ښه دا راته وویله لومبې چې کولډ ډرینک پسکې او کوفي یاره چې دا کولډ ډرینک دې وباسه او دا کاپي باندې راکړه پلار مې د لرګو کاروبار کوي هغه به پکې لیکل کوي نه بس پرې مې نه که درته وایي یخ څکي او کو ګرمه هغه کاپي یادوي ښځه ټیک شه مسلمان هم دلته د ګوړې شربت راوغواړه د ګوړې ښځه ټیک شه ګوړې شربت ښه دی که نه ما ته پته ولګېده د ده د ګوړې شربت په خوا کې ډېر یو دوه درې لنګون پکې واچوه اور څه مالګه هم پکې راته واچوم صحیح ده ځه ښه نو داسې کار دی چې پیسې میسې اوس راکوې نه کو سبا به راکوې پیسې ورسره تیار پیسې نغدي وایه او زموږ دا کاته نشته خو یو خبره ده صفا کومه دا ماښام وګورې دا د بجلۍ هېټ اسمانمن لګېدل ټیک شوه او شار وګورې دا جومات دی بس چې دی نو د کمیانې څه شي دی ټرانسفارمر خلک که مارشل ځای دی او دا ورته وګوره مخامخ یې دا موټر وی ده ښه نو خو داسې زیاره مړه خوش قسمته سړی وي چې بس هغه یې والي خیر دی دا چشماټو خو هر وخت به نه راځي ښه یا خاریه ده خبرې پرېږدو مسلمان هم پلاټ بل چاله ورنګي وایم مشره پلاټ راته ښایه چې بس دستي خبره کوه راځئ دا شاته ځای پرېږدی دا مخامخ نه دی دا پلاټ دی دا لس من لرې ښه او بس پیسې میسې روړم دي که نه سبا به یې روړی او پیسې به هم ورسره پیسې ږیره ولې درې په جیب کې مې پرتې دي هغه دې له درکوو خو داسې کار دی چې غورې کاتره سه مکمل صفا کړې که ګزاره به یې پکې کړې وې په دې 1 لاک روپو کې 1 لاک روپو کې خو نه کېږي داسې کار دی چې یو 20,000 روپۍ زیاتې ځکه راکړې چې دې باندې ټکسونه هم راځي که نه نو ها ټکسي نه پرې راځي تا چې د سم نه مې خو ګاډی احساس کړو ولې دې کې به چونګې هم ورکړې ټکس به هم ورکړې دا داسې دي ښه داسې کار دی داسې شابه د الله نیغ ونیسه درته وګوره چې اوس سپېشل زه به دا ټکسونه به زه ورکړم پلار مې به ورکوي زه لکه بس مشر صاحب خیر قاري مشوره کوو نه مسلمانه وایم 100,000 په زیاتي ورکړه خیر دی وایم 8 لکه به د خو درته پاتې شي که نه که مرشل ځای دی وا بیا 2 لکه ولې ورکړه بس ټیک ده مشه وایم خفه کېږم ما خیر دی 100,000 روپۍ د پاسه واله اورې که نه بس پیسې ده پیسې روباسې پیسې دي در کوم که نه حساب کتاب به لږه په کورسۍ کې وکیل که پیسې خو وینم لږه دا دي پیسې مې دلته راوړي دي دې ته وګوره دا څه شي دا پیسې دي کاغذونه دي تاسو کې دا قشې دي مشه وایم زما کمیشن ستا کمیشن چې راکړي نو در به مسه ټیک ده خو ګورې کسان راسره ډېر دي پېښ وکړه که نور پلاټونه سره وي وایم چې کسان دله راولم وایي د خشته ټوپې نه رېزار شم بس کسان راوله مړه ته به پښو زم د سره ټیک ده وایم دې پسې دا پلاټ په نوم که او بل کس دله راولم بېګه بس بېګه دا زما کار ده وایم ساده ګوله دې خوا راشه سهار به راشو پېښ وکړه پیسې به م وله ورکړو پیسې وله اوس ورکړه بیانه ورکړه دا دفتر مې مخامخ دی ښه ټیک ده دلته کې دې پاره ناست بس دې نه ته ورکړه به حساب کتاب بس مشه ټوله بټ ووایه اخر به ډکو دې راکړه که نه زه بس مړه په پټ بیا به پسې سهار انتقال ومو کې ښه بېګه مو سهار څه به وکړم ښه انتقام څه ته وایي ستا په نوم کوي یا که نه بس انتقام نو داسې وي ته خو انتقامه راځه لاړو مشره لاړو زه بس لاړو هم راشه زه څنګه ځکه نه لاړو مې واخیستې لږ سم رابسې راګه پلاټ دې واغسته پلاټ زه دې نه راغی دلته چا زار کړو یاره خو مشره مزې به کې مزې داسې پلاټ دلې درکړو که نه کارنر پلاټ پې پیښ وکړه چې کړکۍ کولاوې بس اوریجنل شی لاله واخله اوریجنل به یې کوي مسلمان راځه غی نیک ناست دی سلام علیکم سلام علیکم څنګه دي السلام علیکم ما را پلاټ نه دی خرڅ کړی او تا ما په سره سپینلو والا راوستو د ده څه ضرورت دی ما ته مسلمان یم بینک بیلنس یې شوړه مار دی کارخانهدار دی ما ته وګوره دی خوا
خړسري یې ستا غوندې کې سړی خو زه په بیه اخلم یاره بالکل دې ټیک وې همدام د قیامت علامې شي کنه چې کوم بدرنګ دي او مالدار شي او چې کوم ښکلي او نسمن شي الحمدلله خدای پاک دا مال خال دې بدرنګو له ورکړي سیسه خو به پکې ولا ورکړي او نو چې خو سره نه دولت ورکړي هغه خبره پرې مشر من پلاټ وته خایا پیش وکنه پلاټ ولا دسته کوه ګوت ډېر مړه خا ګوت نه وړه دا پلاټ وته وګوره مخامخ در بجلی ټرانسفارمر دی شاته وته دا جمعه ته وګوره وته او دغه مخامخ سره موټر ویرا صحیح نو نور د خدای څه غواړي و مسلمان دا خو پلاټ خو تاسو دا ګول ور کړی دی دې سره خلاص پکونو ستا کمیشن کې کار کو ستا پلاټ کې کمیشن کې کسانه ولې چې کوم پیسې وګټي نه را تاسو دا دی ویو چې دله توره چیر وړه کنه د په سر اور وخت درد دی زه غواړم ډېر زیات وخت چې خبره کوي زما مخکې به کوي خلک شکی مزاج او کنه مشر پیسې ولا وکړه چې ساده پس انتقال کوي پیش وکنه بس لیمیټډ اپر د پیش وازنه چې بل چاله وریا پیسې یې سوري پته نه لګي چې تا ته چا دعا کړو چې اخره خاتمه دې ښه ډېر خوش قسمت دی وایم الله پاک ته اخره خاتمه ښه کړه الحمدلله ما سره د خپلو مشرانو دواګانې نو داسې چلو کړه دنه 1,20,000 راوړی دا ولې تا خو لا اول لاکې یادولو اوس 1,20,000 شوې مشر دې پیګه پاغه نه ګوتې مه راوړه نه ګوتې نه وړم ما ته هم پته ده زه داسې ګوتې چلاوړم خو دا راته ووایه دا ټکسونه چې لګېدلي دي که نه دا پلانې ټکس دا دې ټکس نو دغه دونه خو نه خو 1,20,000 1,20,000 دا وایه یاره ورې منم دی خانداني راته ښکارې څه چې زه راځه دغه دفتر سبا راځه سټامپ راسره کوم ښه مسلمان به دې وباسم سټامپ به راسره سبا دی کوي نه نه مشر ستا پلاټ خو دی نه زه به در سره کوم تا ته خو ما چې پلار خو دا ویم سبا چې پیسې ګټې نو مال به راکې که ته به بیا به هم پکې لشل زره درکړم د لاړو ځه سلام علیکم داسې شو راځه لکه چې ځو مشر بل راولم ښه شابه شابه نرشه خدای پاک په موضوع مې سر دی چې اخیری انجام می برسي او بالکل ورو شابه زر ځان ورسوه د ټیپورو په نخ دی یروره ور بیا به ګوتې مروه وخت به تیری مشر سلام علیکم مشر څنګه چې خیر تاسو خیر دی ته ټیکې خیر دی مشر دونه ګاک تر سره دونه ګاک تر سره چې لین کې به ته دروم پیش وکنه دا مې نه پس نور راوځه پلاټ ولا ورکا واو دوس دي دا ما پس سره واستله دوس جره تاسو کې ما خراب په دې روکي خبره نه نشي ماته را سره شته او زما دا دغه لګ داسې ساده ګل غونډه ها ماشا ته دغه ځای کې نه پیږي کنه و مسلمان دی په خپل پیسې نه خوري و موسی پورې په خبر نه دی لیدل پیش وکړه ټول پیسې جمع کړې دي مونږ څه وایي د سړي پیسې دي ډک صدر مې بس ډیرو پورا وړي خدای دې ټول کله کله شرم تیل ورکوه ډیر خوشاله پیسې وړي دي خدا څه کار دی کنه چې دا زیبه ز تاسو له درکوم په 1,20,000 ورته ګوردا مخامخ زیری شاته جماعت دی مخامخ ته بجلی ټرانسفارمر دی او دا وته موټر ویرا نور ته خدای څه غواړي او چې دې کې بس سازو خو به راځه جوړه کړو دکانونه او د خلګاړو پارکینګ ان شاء الله اخه تاسو چې بیا کور خپل صلاحګانو کې مال راکې اوس 1,20,000 ورته خو په اخبار کې 1 لاک لیکلي دي اشتهار کې دا نور خرچې مرچې ټکسونه تاسو نه مانه ته ولې دوی نه پیې ورکا مشر وایا 1,40,000 دي ها 1,40,000 ګور هغه نیک نه دا په دومره زړه او تا خبر پړه که زستا په شکل دوکا شوم خبره نه شي زه ورځه تر څه کې کاری دغه دفتر سبا راځي سیستم را سره کوم ان شاء الله زه ورځه ویل به سره ولو او هغه مو زه ورځه دوس شرمونه د دولت پاتې شو زمانه چې په خپل ځای کې دا کټ واچوم ډېر غټه غیا په چر خطر ساروی نه نخري کو نور سری نو ځان له خو به خرڅه کما دا ځای وای پرې کوټای اوس مې ځان لګي ډېر ښکلی پلاټ لاله خدای پاک راکړو که یخسورم دی وته بازار نږدې دی ټرانسفارمر نږدې دی ځان ته به تارو لګوم پروده پکې ایله دمه شوم ډېر غټ مزل مې وکړ د خدای مسلمان زی مغست دی او چوکیدار مو سپورټ را کړی دی بس دا چوکیدار دی چاته وي دا فقط قهر اخته شي دا ځای خو ما غشتی دی راځي مونږ غست نقشه مې راوړې نقشه جوړوم ځان دا پاسه مړه نقشه مې راوړې ده ورشه پراپرټۍ والا بس دی په ما باندې پرون خرڅ کړی پرون ته مونږ به غست دی ها څلوېښت زره باندې دته دې لا خیر شه دته یاره څوک وروره دا راته ووایه که نه ته خو څه نشه مشه نه یاره ته ټیک ماته نشي ښکاري
پاسه دې نه پاسه وځه څوک پاسه تاسو پاسه سمړه دې سر مکه ولا مرا چوا مرا چوا اندازه ما غشتي دي كان استا پروان اوس بیرانه بیا د مونږ نو کړ دي داسې ورځې باندې ځخې کی وای ته مې ته پیسې نه کړې ما به یو لک روپۍ ورکړي شل د پاس اندازه ما ما غشتي شل د پاسه په یو لک څنګه سره غسته دي بای او تا نو دا شریک دی یو لک سلوي روپۍ باندې موږ په شریک غشته راځي نمبر لیکټ لا خوشي خوشي ما ولې د سو امیر خرڅ کړي په ما یو بل ته مسو کار زمونږ دي نه لري کاکا یا ورګه تاسو کو کنه تاسو څو ګورو کنه سړی نشه اګه کار نه باندې اول کار یا واجه مسلمان دلته کې هغه پراپټه والا سړیو ما لکه ډیستی نه دي یارو هغه خواته کاله په جیل کې تیر کړل پر دې بوساړې به خرڅولې وای نه چې خبره ده تاسو ټول نه کمیشن یو لک سلوي روپۍ ما نه کمیشن نه دی ته خو مې ترس وی کنه مسلمان ته نه کمیشن څنګه نه دا ټول سره د ما جاهلان دي خلک چېرته داسې ځي وګوري مقامي ځي وګوري مالک دې وګوري څوک دی څوک نه دی او کمیشني ته یې وګوري تا د دې نه کمیشن اخیستې او ما نه یې نه دی اخیستې هماغه دي اخ کېږي چې شماډو د بېبي د کالي نه د خلاص یو ماله ناجي واده لیکو